په اسکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده. دا تسبیح هم دی، ذکر هم دی، دعا هم ده. د دعا الفاظ دا دی: اللهم لك رکعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. لفظي ترجمه د دې دعا دا ده: ای الله رب العزت، ستا لپاره مې رکوع وکړ، په تا مې ایمان راوړ او تا ته مې ځان سپارلی دی، ستا تابع یم. زما غوږونه، زما سترګې، مغز، هډوکي، زما رګونه دا ټول ستا لپاره تابعدار او عاجزه دي، ستا حکم منونکي دي، ستا اطاعت کوونکي دي. الله دا دعا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک سره روایت سوې ده، رانقل سوې ده. او دا دعا د نفلي لمانځو په رکوع کې د تسبیحاتو څخه وروسته ویل کېدلی سي. دا دعا ډیره بهتره دعا ده که چیرې انسان کله تهجد لمانځه کې وایي، کله د اشراق، څاښت، توابین وغیره نفلي لمانځو کې چې کوم لمانځونه نو دغه دعا پکې وغواړي انسان. کله کله عام وختو کې انسان وایي: اللهم لك رکعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.